او پاتې شو مجاهدینو ورونو ټولو ته مو توصیه دا ده چې په دې شپو ورځو کې دوی خاص متوجه سي خپل مسؤلیت ته، هر ځای چې وظیفه او دنده لري خپل وظیفې ته په ښه دقت سره متوجه سي او په ښه طریقه یې ادا کړي، تر څو ستاسو د یو کوچني خامۍ او د یو لږ غفلت په وجه خدای نکرده کوم امنیتي پیښه ونه سي او هیوادوالو ته زیان ونه رسیږي. نو انشاءالله تعالی موږ مطمئن یو چې ټول مجاهدین به خپل د مسؤلیت په ساحه کې هر یو په خاصه پاملرنه کوي او امنیت د خلکو او ډېر به متوجه وي. زه خپلو ټولو هغو وروڼو ته چې په تېر 20 کلن جهاد کې زخمیان سوي دي، چا سترګې د لاس څخه ورکړي دي، چا پښې څوک پلجان سوي دي، هغو ټولو ته د مبارکي وایم. الله تعالی دې د اختر هغو ټولو ته هم مبارک کړي. کونډو او یتیمانو ته د اختر مبارکي وایم. الله تعالی دې د دوی دپاره د خوشحالۍ سبب وګرځوي او ټولو هغو شتمنو کسانو ورونو ته چې الله تعالی وس ورکړی دی او قدرت یې ورکړی دی او شتمن خلک دي، دوی باید په دې شپو ورځو کې خپل ناداره او هغه هیوادوال چې مسکینان وي او په لاس کې څه نه لري هیر نه کړي او همکاري ورسره وکړي، کومک ورسره وکړي، تر څو کونډې او یتیمان هم اختر په همدغسې خوشحالۍ باندې ولمانځي. نو په دې هیله یو چې انشاءالله دا اختر به ښه په خوشحالۍ او ډاډمن امنیت کې تېرېږي. الله تعالی ته خواست کوو چې الله تعالی دې زموږ او ستاسې هېواد د همیشه دپاره د ناخوالو او مشکلاتو او ستونزو څخه وساتي.